ګرانو کتونکو ستړي مه شئ. دا د سویلي پښتونخوا شراني ولسوالۍ ده. د سږ کال یعنې 2023 میلادي کال د جنورۍ میاشتې 22مه نیټه ده. بیګا مهال د شپې دغه واوره سوې ده، خلک ویده وو. سهار چې راکښېنستل ټول وطن د واورې سپین چادر اغوستی وو. یاد وي چې دغه واوره تېره ورځ پیل شوه خو بیا ونه شنتله، باران پسې وشو. بیګا د شپې مهال دغه خوندوره واوره سوې ده، ټول وطن په واوره سپین دی، چې له دې سره ټول ولسونه هیله مند دي چې دا به د کال د خولیتوب، سوکالۍ او خوشحالۍ سبب وګرځي. او موږ هم لاس په دعا یو چې خدای دې وکړي چې ټول وطن کې نیکمرغي، خوشحالي راشي او دغه وچکالي، بدمرغي له منځه ولاړه شي. ټول ولسونه واوره ته هیله مند دي. دغه مخامخ چې ښکاري دا د سلیمان غره یا کسې غره لمن ده، او دا مخامخ جګ څوکی چې زه تاسو ته د کیمرې په واسطه رانږدې کوم، دا خاص د سلیمان غره د تختوال څوکی دی چې د واورې سپین څادر یې اغوستی دی او ډېره خوندوره نظاره ده. نو موږ ټول ولسونه پښتانه د کال خولیتوب ته په هیله یو، ځکه چې د خلکو مالدارۍ دي، ملکونه یې دي، کروندې دي چې دغه خولې سي او حاصلات یې زیاته سي، ځکه په وطن کې بېروزګاري ده، کاروبارونه نسته، کریابۍ دي. دا مخامخ بیا شین غر ښکاري. نو ټول وطن په واوره سپین دی، ډېره سخته خوندوره نظاره ده. خدای دې وکړي چې ټول پښتون وطن اباد او سوکاله واوسي.